په تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 50 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو پاکستاني پوځ ترمنځ تازه نښتو کې پاکستاني پوځیانو ته درانه تلفات اوښتي. جزئیات په دې ویډیو کې وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستاني پوځ او طالبانو ترمنځ په نښتو او هدفي بریدونو کې نږدې 50 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ټي ټي پي ډلې خبر ورکړی چې وسلوالو یې د جنوبي پښتونخوا سروغا سیمه کې د پاکستاني پوځ پر موټریز کاروان ډزې کړي چې پکې یو تن وژل شوی او 7 تنه نور یې مرګونې ټپیان شوي دي. د نوشهري په رسالپور کې هم د پولیسو پر موټریز کاروان برید شوی چې پکې 2 تنه وژل شوي او 4 نور مرګونې ټپیان شوي دي. بلخوا بیا په خیبر پښتونخوا کې د پاکستاني پوځ 4 افسران په هدفي بریدونو کې په نښه شوي او 4 واړه وژل شوي دي. په میرانشاه کې بیا درنې نښتې شوي او دلته نو د پاکستاني پوځیانو پوستې په رڼا ورځ سقوط شوي دي. په میرانشاه کې طالبانو پر پاکستاني پوځ برید کړی چې پکې 10 پوځیان وژل شوي، 15 ټپیان شوي او یو زغروال ټانک د ټي ټي پي ډلې ته په لاس ورغلی دی. همداراز د شمالي وزیرستان په ټلقلا کې هم ټي ټي پي پر پاکستاني پوځیانو برید کړی چې پکې 7 پوځیان وژل شوي او نږدې 10 نور یې ژوندي نیول شوي دي. د یادو ټولو بریدونو په تړاو پاکستاني رسنیو هیڅ تایید نه دی کړی او نه یې هم رسنیو ته اجازه ورکړې چې دا ډول خبرونه خپاره کړي. خو ټي ټي پي وسلوالې ډلې د یادو بریدونو ویډیو کلیپونه او د پاکستاني پوځیانو د جسدونو انځورونه په خپل سوشل میډیا ادرس خپاره کړي دي. که تاسو خواږه ملګري د پاکستاني پوځ مرګ ژوبلې خبرونه اورېدل غواړئ له موږ سره یوځای شئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لوی لامل شه.